دروژ خیال وسات مکڑ گناہونا ورورا دروژ خیال وسات مکڑ گناہونا ورورا عبادتنا ورورا وکڑا پمینا عبادتنا ورورا وکڑا پمینا رازا رازا ماہ رمضانا پا انتظار یو کا دردانا رت پزڑا یہ پا ماگرانا زار شما لتانا پا منا مرحبا در توایا ما خگیرو جے زنسار راوڑا ډېر مازه ځان سره راوړه د دین کې سه ځان سره راوړه بل ترویه ځان سره راوړه کلام لا چې پکې وکړم ختمونا نفل په فرض د حسابېږي یو فرض بیا باندې بدلېږي او رحمتونه دی ورېږي بله میاشتا تنا رسېږي دا خاص کرم صرف پتا الله کوي نا تاکہ آباد شي جمعتونا کېږي قرآن تلاوتونا جوش د علم محفلونا هر خوا ورېږي نعمتونا لکه باران پکې ورېږي رحمتونا او تړل شوي شیطانان دي ځکه نیکۍ ګټل آسان دي مشغول خو ځکه مؤمنان دي لوی عالمان راته ګویان دي په رمضان کې وکړه ډېر عبادتونه د خوند نه ډکې ښکلې شپې دي د عبادت پکې موقع دي دا د بخښنې هم ذریعې دي دغه د پاک الله تحفې دي مسلم ورور ترې فایده واخله په مینا دروژ خیال وسات مکڑ گناہونا ورورا عبادتنا ورورا وکڑا پمینا عبادتنا ورورا وکڑا پمینا شپ کے جوڑ د دن ماحولا د رحمتونو وی نزولا اور منز گزار وی خلق ٹولا پجمعتونو کی راٹولا پمنا اور دا اللہ رسول حکمونا چش پر تیر ټول رمضانا بخشش چې و نکړي د ځانا خدایا هلاک دا انسانا جبريل امین داسې ګویانا رسول الله خو پر امین ویلې دینا جبريل امین چې با دعاوي او پر امین د مصطفی وي پد کې شاک باوس د چاوي ژوند کې بسنګ مزاوي چې رمضان کې هم الله خفا کوي نا روزه غوتوي اسانا چې ځان بچت کړی له ګنانا بل خیال ساتي د رمضانا سخت غوتوي جانانا چې سو کوي پکې د خلکو غیبتونا علی شاه نارا شراشا د خدای د پاره د الله شا نور الله تپ سجدا شا معافي غواړه په جړا
شا زانتا ساند قیامت کړه منزلونا دروژ خیال وسات مکړه گناہ نورورا عبادت نورورا وکړه پمینا عبادت نورورا وکړه پمینا. او کډیرو قدرمنه محترم اوریدونکو دا د رمضان په عنوان مصری وړاندې کیږي په کلم د محترم لیکوال علي شاهین. والسلام.